الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته. كتاب رياض الصالحين يوصلو نه 50 نمبر باب دی په باره د دې کې چې د مړي نه قرض ادا کول، پاغې کې توندي کول، تلوار کول، چې قرض زر زر دا د خښېدو نه مخکې ادا کړی شي، او تیزی کول د مړي په لمبولو او کفن ورکولو باندې. مګر که داسې وي چې دا یو کس ناڅاپه وفات شي، نو هغه که پرېښودلی شي او لږ ایثار کړی شي تر دې پورې چې د هغې دا مرګ دا یقیني شي، چې د مرګ یقین هغه دغه شانته زر هغه پیدا شي، نو د هغې نه بعد که هغه دغه شانته هغې ته کفن او هغې ته غسل دا ورکړی شي، نو پروا نه کوي که هغې کې لږ وروستوالی راشي. دا خبره یاد ساتل پکار دی چې کله یو کس مړ شي د هغې پسې څلور خبرې دا تړلي، څلور خبرې دا تړلي، دا باید یادې شي. اوله خبره ده تجهیز المیت. مړه چې کله هغه دغه شانته یو کس وفات شي د هغې مال پورې څلور خبرې دا تړلي دي. اوله خبره دا ده چې تجهیز المیت، د مړي د مال نه به پیسې راواخلي او د مړي کفن، تجهیز او د هغې غسل دا به ورباندې اول د هغې د پیسو نه وکړی شي. دویم چې دی د مړي د مال پورې او د مړي طریقې پورې د هغې قرض تړلی دی، د هغې نه بعد به سمدستي د هغې کفن او د هغې غسل چې وشو، سمدستي به د هغې دغه شان د قبر د قرض بندوبست به وشي، قرض به ادا شي. دریم چې تنفیذ الوصیه، دغه شانته وصیت چې کم کړی وي هغه به بیا دریمه مرحله کې به د هغې د مال نه د هغې وصیت هغه به تنفیذ شي، هغه به دغه شانته ورکړی شي د هغې په مال کې. او څلورم چې دی د هغې نه بعد به دغه شان د کم مال چې پاتې شو هغه به تقسیم شي. کم مال چې پاتې شو، دا کم مال چې دغې دریو خبرو نه وروسته کم مال پاتې شو هغه به د ورثو په منځ کې تقسیمیږي. محترمینو، قرض د ادا کول دا ډېره مهمه خبره ده. اول نمبر حدیث دی عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ابي هريره روایت کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې د الله پیغمبر فرمایلی دي نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. د الله پیغمبر فرمای د مؤمن مسلمان روح دا دغه شانته زوړند وي او زوړند کړی شوی دی او تړلی شوی دی د هغې د قرض پورې، حتی یقضى عنه، تر دې پورې چې هغې قرض دا ادا کړی شي. روح دغه شانته زوړند دی، د هغې د قرض پورې دا روح تړلی وي، قرض چې ادا شي د هغې روح څه شي کولاو شي. د څه نه بند شوی دا قرض د مؤمن مسلمان دا روح وی دا ځینې علما ذکر کوي وی دا د نعمتونو نه، ځکه مؤمن مسلمان چې مړ شي هغې ته الله تعالی نعمتونه ورکوي، خوشحالیانې ورکوي، جنت ته الله بوځي، د جنت نه الله منع کړی وي، د نعمتونو نه الله تعالی ور دا روح بند کړی نه پرېږدي الله تعالی ورته چې دا قرض تر هغې پورې چې قرض ادا شوی نه وي. دویم قول د علماو دا دی متوقف فی امرها لا يعرف حالها، لا يعرف لها نجاة او هلاک. وی علماء ذکر کوي و معلقه بدینه، دا روح الله تعالی د مؤمن مسلمان و بند کړی څه نه، و الله تعالی بند کړی د هغې حالت پورې، یعنی نو ته الله تعالی دغه شانت الله وله بند کړی د هغې هغه نجات د اور د عذابونو نه او یا هلاکت دا معلوم نی، بس دغه شانته بند دي تر هغې پورې دا قرض شي دا دغه شانته ادا شي. محترمین، دا ډېره سخته خبره ده. قرض چې د چا نی ادا شوی، ګوره دغه شان د مؤمن مسلمان هغه نعمتونه هغې من هر څه الله تعالی بند کړي وي. یو حدیث کې حضرت نبی اسلام فرمای، دا روایت امام حاکم را نقل کړی دی، و ان اول ما يهراق من دم الشهيد يغفر له ذنوب الا الدين. شهید ته الله تعالی چې کله یو مؤمن مسلمان الله موږ ته پاک شهادت راکړي، کله چې شهید هغه یو کس شهید کړی شي دغه شانته د اول څاڅ کې د وینې نه چې هغه له ځمکې لنی ته د بدن نه وځي د الله تعالی په لاره کې ټول ګناهونه ته الله معاف کړي الا الدین، مګر قرض، د قرض ته الله نه معاف کوي، هغه به ادا کېږي، هغه به دغه شانته د هغې تپوس به الله تعالی کوي. بل روایت کې دی، روایت امام بخاري دی، جابر زموږ فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو کې یو کس هغه وفات شو، هغې ته غسل ورکړی شو، کفن ورته ورکړی شو، د جنازې ځای ته راوړلی شو چې هغې باندې جنازه وشي.
نبی صلی الله علیه وسلم جنازې کول ته ورمخکې شو د کور خلکو د الله پیغمبر ته اجازه ورکړه د الله پیغمبر تور باندې جنازه وکړه نبی صلی الله علیه وسلم چې ورمخکې شو څو قدم واخستل نو د الله پیغمبر ته پوښتنه کو هل علیه دین دې معنی څه قرض شته الله پیغمبر اول ته پوښتنه دا وکړو چې دې معنی څه قرض شته نو چا وته د الله پیغمبر نعم دیناران په دې معنی 2 روپۍ قرض دی 2 روپۍ څونه کمی دي 2 دینار په دې معنی قرض دی 2 روپۍ ور باندې قرض دی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرج عن نبی صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر امامتی د غزې د جنازه ور باندې وکي او څو قدم اخیست دي د الله پیغمبر را روستش ګوره صحابي دي او د الله پیغمبر زو شو د غزې نه را روسته شو چې کله را روسته شو د الله پیغمبر ویل صلوا علی صاحبکم ملک تاسو په دې ملګری باندې جنازه وکي تاسو ور باندې مونږ کې زور باندې مونږ نکوم تاسو باندې جنازه وکي به ابو قتاده شاته نغړ د الله پیغمبر هما علی یا رسول الله اې د الله پیغمبر دغه 2 روپو ذمہواری زما شو زه ول ادا کوم دغه نه بعد الله پیغمبر باغی من جنازه انت اندازه ولګوا چې یو صحابي د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدرسې شاګرد د الله د پیغمبر ملګری خو 2 روپو باندې قرض دی چې دای ذمہواری چانی اخیسه د الله پیغمبر زور باندې جنازه نکوم زور باندې امامتی نکوم دا ډېره سخت خبره ده بل روایت کې راځي چې دغه خبره د حدیث نبی اسلام فرمایي چې دا روح تړل شوی دا روح بن شوی د معنی فیصله د هلاکت یا فیصله و باندې نجات یا د الله نعمتونو تړل شوی وې دا حال د هغه چا دی چې چا په دنیا کې قرض کړی وي او په دیني ټکی چې یاره دا ما چانس وو دا څنګه ورکوما بعد سړی می تاوان ورکو وې دا خبر هغه څوک چې دغه شانته هغه اراده داوي چې صدا قرض کوم خیره به ته ورکوم لاس بن شوی د انسان د لاس بن قرض کول د اخیری درجه ده اخیری درجه غد به وسی چا سره روپۍ نه نو قرض کوي خو په دې ته څوک ګر دا قرض بس کوم زبې ور کوم زبې ادا کوم نبی اسلام فرمایي دې سره به الله تعالی دغه شان قرض ادا کوي الله پیغمبر فرمایي حدیث د امام بخاری دی و من اخذ اموال الناس يريد اداها ادى الله عنه سوچ د خلکو مال اخلي امانت باندې اخلي قرض باندې واخلي او د دې سره د اراده وي دا به زور کوم چې ارڅنګ دا به زور کوم الله به غیر دغه شان ادا وکي څه معنا الله به توفیق ورکړي دا یاد ساتي ته یو کار 100% اراده وکاو کوشش وکړه الله مغه شان ته کوي ساز په جول کې به دا تجربه چې یو کس دي سي کنه چې قرض ادا کوي غیر الله توفیق ورکړي هغه الله قرضدار نه وفات کوي هغه الله قرضدار هغه نه وفات کوي به د الله پیغمبر فرمایي ومن اخذها يريد اتلاف اتلفه الله سوچ خلکو مول نه بدینه تخلیق کنه چې د خلکو له تاوان ورکمو داخله به در په ګرځي کنه پر دې د قرض ویلا چاته پوس کړل مان الله چا قرض اخسته دي الله به د سړی سکی الله به د سړی توانی کې والله به وسه توفیق ونی کې د قرض ادش دا دویم نمبر حدیث ته وعن حسین ابن وحوح رضی الله عنه حسين ذو فرماي أن طلحة بن البراء بن عازب رضي الله عنهما مرض وطلحة بن البراء بن عازب رضي عنهما كذا بمار شو مريض شو فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ده الله بغمر داغي خواته ورغه تپوس ورلکو فقال النبي اسلام وتويلا ان النبي اسلام ويلا اني لا ارى طلحة الا قد حدث فيه الموت یقینا زنه ګورم دا طلحه مگر چې په دې معنی په دې حالت کې مرګ راځي دې ته به دا مرګ دغه شانته واقعي نبی اسلام دی ورسو ته دا خبره وکړه فاذنوني به وعجلوا به الله پیغمبر تولا وردا چې مړ شو تاسو ما خبر کئ او په دې معنی به تلوار وکي تعذيب وکي چې زرزري وملم بوي او دغه شانته کفن وته هم ور کوي فانه لا ينبغي لجيفه مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله الله پیغمبر ویلا وی په کار نه دا د یو مسلمان مړی د پاره چې دا د کور په منځ کې دغه شان د کور والاو په منځ کې دا دغه شان ته بند کړي شو حساب کړي شو خلک د جړاګاری فریادونه کوي او مؤمنان یو شاو خواناستي نه مؤمن مسلمان دا په کار دا چې هغه وفات شي مړی وشي زر کفن ورکی زر غیر دغه شان د غسل ورکی او کفن ورکی او هغه زر دغه شان دغه خخ کی ان دې روایت کې کمزوري هم شته امام البانی په دې کې دوا راوین چې هغه کمزوري یو عروه دی یا ته غزروي او دغه شان د خپل پلار روایت کې پلار دغه شان ته مجهول دی د خپل مجهول دی روایت کمزور دی فلهذا معنا ته ګور روایت دا معنی ټیک راځي ځکه د الله پیغمبر څه وی تاسو ما خبر کئ او دویمه خبره دا چې مؤمن مسلمان هغه دغه شان ته دغه مړ په کور کې سارول دا په کار نه چې هغه دغه شان ته هغه ایثار شي مؤمن مسلمان چې مړ شي زر دغه شان ته دغه غسل دغه کفن هغه ورکول په کازو خول په کار دی نو مقصد دی باب دا چې قرض ادا کول دا پر د حق د مؤمنان مسلمان دا
ورکول دا په کار نه دي چرته دغه شان دا رسته کول په کار نه چې هغه رسته شي اول خبردار په جون کې ډیر زیات احتیاط معاملاتو کې په کار دي قرضداري سره خودداري وکي قرض نه بای سره دغه شان د ځان وساتي رسته پته لګيږي زمونږ اوساسو بچي اولادونه هغه بسرنګوي کچرته یو سړی مړ شي او پاغي باندې قرض وي ورسوله په کار د چې دغه شان دغه د خخیدونه مخکې دغه بچي دغه خپلوان دغه رونه دغه شان د نور خپلوان هغه باید دغه ذمہواری په ځان باندې واري دا یو لوی مسؤلیت ته او دا د قیامت د علامونه دي قیامت یو علامه دا چې خلک به قرضونه اخلي او غنیمت به غني پر دې مال به خلک چانس غني پر دې مال به خلک غنیمت غني هغه الله تعالی زموږ ساسو دغه شان ته وساتي الله تعالی د خیر خاتمه موږ